ښکلی او ډیر زبردست خبر. افغان حکومت له خپلې بودیجې څخه افغان ځواکونو ته زرګونه شپني دوربینونه وپیرل. دا چې دغه دوربینونه یې له کوم هیواد څخه پیرلي دي او د څومره په تعداد سره یې پیرلي دي دلته یې په ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. وروسته له هغه چې د طالبانو د سرې قطعې لخوا د شپنیو دوربینونو پر مټ افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، اوس د افغانستان حکومت له خپلې بودیجې ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي ځواکونو ته شاوخوا 19,000 شپني دوربینونه پیرلي دي. یوې موثقې امنیتي سرچینې صحیحون ورځپاڼې ته وویل د دوربینونو د پیرلو لپاره ولسمشر غني یوه میاشت مخکې حکم ورکړی دی. 2 اونۍ کېږي چې پیرل شوي دي، خو د کرونا او قرنطین له امله یې هیواد ته را انتقال پروسه ځنډېدلې ده. د سرچینې په خبره دغه شپني دوربینونه به د ټول هیواد قلو اردوګانو، امنیه قمندانانو، سرحدي ځواکونو او ترڅنګ د هغو سیمو پولیسو ته چې له تهدید سره مخ دي ورکړل شي. د سرچینې په خبره حکومت له تیر یو کال راهیسې څو وارې له بهرنیانو څخه وغوښتل چې د طالبانو د شپنیو بریدونو د دفاع کولو لپاره افغان ځواکونو ته شپني دوربینونه ورکړي، خو هغوی دغه غوښتنه رد کړه او حکومت اړ شو چې د خپلې بودیجې یې واخلي. یادې سرچینې ټینګار وکړ چې د دوربینونو د کارولو لپاره افغان روزونکو سرتیرو ته بشپړ او معیاري روزنه هم ورکړې ده او افغان ځواکونه دې ښه توان لري چې استفاده یې کړي. سرچینې دا ونه ویل چې دغه دوربینونه د افغان حکومت لخوا افغان ځواکونو ته له کوم هیواده پیرل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو ته ډېر ریایي مرګ ژوبلې د طالبانو د لیزري قطعې لخوا ور اړول کېږي. هغه قطعه چې د امنیتي سرچینو په وینا یو شمېر هیوادونو ورته شپني دوربینونه ورکوي او هغوی ترې په جګړه کې استفاده کوي. دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت د افغان سرتیرو د تجهیز لپاره هغوی ته پوځي وسایل له خپلې بودیجې څخه اخلي. درنو مینوالو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. لوی الله پامان.